وای که په صدق شوی عاشق د پاک رسول په تورو زلفو نو شاهان د زمانې به د دربار جارو کړي. د نبی علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه وسلم په زلفو مبارکو چې څوک عاشق شي په صحیح توګه رحمان بابا څه شی وایي که په صدق شوی عاشق د پاک رسول په تورو زلفو نو شاهان د زمانې به د دربار جارو کړي. څوک چې زلفو نه مراد دا نه چې د نبی علیه الصلاة والسلام په ویښتانو باندې صرف عاشق شي. زلفو نه مراد ټول سنت اعمال د نبی علیه الصلاة والسلام دي. کوم کردار کوم اعمال کوم خبرې چې نبی علیه الصلاة والسلام کړي دي په هغې ټولو باندې عاشق شي. څوک چې په چا باندې عاشق شي علماء کرام فرمایي د خپل معشوق هر ادا هر خبره هر انداز هغه ورته بیا خوند ورکوي. مجنون چې په لیلا باندې عاشق شوی او خلکو به ورته ویل مجنون ته لیلا ته ځکه لیلا ویله خپل مور پلار چې دا پیدا شو تکه توره وه نو لیل په عربۍ کې شپې ته وایي نو دې ته یې نوم هم کېښودو لیل لیلا یعنې دا تکه توره وه. چا مجنون ته وي دا خو ډېره تکه توره ده په دې باندې ته څه کوې نو مجنون ورته وویل چې ته ورته په خپلو سترګو ګورې که ته ورته د مجنون په سترګو وګورې بیا دا توره نه ده دا ډېره ښایسته ده. نو چې څوک په چا باندې عاشق شي بیا چې په هغې کې کوم عیبونه وي هغه بیا تا ته نه ښکارېږي. مفید الطالبین کې یو معقوله ده حبک الشی یعمی ویصم. محبت د یو شي به تا ړوند او کوڼکي. کله چې یو څیز سره ستا محبت پیدا شي که تا ته څوک زر کرته م وایي چې دا کار مه کوه دې کې نقصان دی نو ته به یې ړوند او کوڼ هغه محبت کړی تا ته بیا بل څه نه ښکاري. تا ته د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو کې ته د نبی علیه الصلاة والسلام په کردار او اخلاق او د هغه په کوم سنتونه عملونه چې دي په هغې باندې عاشق شوی تا ته هغه مزه درکوي خوند درکوي. یو بېدینه یو بدعتي کس تا ته وایي چې دا کار مه کوه خلک به ته د نقصان ورسوي نو تا ته هغه خبرې بیا فایده نه در رسوي. تا ته صرف هغه محبوب چا باندې چې عاشق شوی خپل معشوق به په ذهن کې ګرځېږي ټول به په ذهن کې هماغه وي. نو تا ته که څوک هر څومره خبرې وکړي نو حبک الشی یعمی ویصم. محبت د یو شي به تا ړوند او کوڼکي. بعضې وخت کې سړی ما ته خپله اول وخت کې جمهوریت په وخت کې چې ما کله پګړۍ وهله کور کې به ورونو راته ویل مور به پلار به راته ویل چې پګړۍ مه وهه خلک د طالبانو څخه خلاف دي کومه ورځ به جیک کي. دا معمولی یو کارو یعنې پګړۍ خو چې دی غټ عمل سنت دی خو یو معمولي عمل په دې باندې خلک جیګول. یعنې چې یو چا د یو څیز سره اوس مثال زما د پګړۍ سره هسې ذاتن کې محبت پیدا شوی خو ما د چې هر څومره خواري را باندې وکړله که نه یو کتاب خبرې وکړې ما چې هر څه کېږي پګړۍ را نه شي لرې کولی او محبت الحمدلله دغه پګړۍ مې په دې سینه کې را ننوتلی و. محبت چې د یو څیز د په سینې ته در دننه شو دا ډېر په سختۍ وځي. محبت هم بیا صحیح محبت هم دی او غلط هم دی. نو کوشش کوئ چې سینې ته الهي او د نبي علیه الصلاة والسلام حقیقي محبت هم سینې ته دننه کوي. دا سینه دا زړه داسې یو څیز دی چې په دې کې دوه شیان بیا نه ځایږي چې هم پکې مجازي سیزم پروت وي او هم پکې حقیقي سیزم پروت وي. هم پکې مردار هم پراته وي هم پکې پاک هم پراته وي دواړه نه جمع کېږي. یا به پکې پاک پراته وي یا به پکې صفا پراته وي. خبره پوه شوې. نو کوشش کوئ چې زړه کې مینه د نبي علیه الصلاة والسلام پیدا کړئ. چې د نبي علیه الصلاة والسلام مینه مو په زړه کې پیدا کړله نو بیا به تاسو ته هر ادا د نبي علیه الصلاة والسلام هر اخلاق هر یو خبره په مینې او په شوق سره به یې کوئ. لکه څنګه به چې صحابه کرامو یو خبره واورېده چې دا محبوب کړې ده هغه په هغه سات باندې سر ته رسولې وه. صحابي مبارک په لاره باندې روانو یو ځای ته رسېږي سر مبارک یې ښکته کړو بېرته یې جګ چا ورته یې سر دې ولې ښکته کړو وایي یو ورځ د نبي علیه الصلاة والسلام سره زه په لار روانو دې ځای کې د ونه څانګه او هغه په اس په سورلۍ باندې ناست و. نبي علیه الصلاة والسلام خپل سر مبارک داسې ښکته کړو بېرته هغه د ونې د وجې نه یې څانګه تېره شوې سر یې ښکته کړو. وایي ما چې د نبي علیه الصلاة والسلام د سنت تازه شي دا سر ما هم ښکته کړو. په هغه وخت کې څانګه نه وه چې کله صحابي تېرېدو وایي صرف دا سر مې ځکه ښکته کړو چې سنت هغه د نبي علیه الصلاة والسلام تازه شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ځای ته په سفر تلو یو غټه تیږه ولاړو یو د پالته کېناستو بیا بلې تیږه باندې کېناستو. چا ته پوښتنه وکړو چې دا موږ لږ مخکې دمه وکړه دلته ولې کېناستې؟ وایي زه نبي علیه الصلاة والسلام سره په سفر روان وم ما ته یاد شي چې دې ځای کې نبي علیه الصلاة والسلام دمه کړی او په دې ځای کې ما هم دمه وکړه چې هغه سنت باندې عمل راشي. هغې به داسې یو عمل وړوکي عمل پسې هم ګرځېدل هغه به یې عملي کول په ژوند کې
نو هغه خلک ځکه کامیاب هم شول. موږ او تاسو چې په ژوند کې شاته پاتې یو او په ژوند کې کامیابیږو نو یوازینۍ وجه دا ده چې موږ هغه د نبي علیه الصلاة والسلام کومې طریقې چې دي هغه مو پرېښي دي. او د دنیا خلکو د امریکایانو او دغه یهودیانو رسم و رواج ګورو په تلویزیون کې، په فیسبوک کې، په موبایل کې راته څه شي ښه ښکاره شي، سبا ته هغه په خپل ځان باندې عملي کړی. دې ته نه ګورو د یو عالم نه مو پوښتنه ونه کړله، یو سمسي کس سره کېناست چې د نبي علیه الصلاة والسلام هغه ټوله جثه مبارکه، سره کمې کالي ول، سره کمې پګړۍ مبارکه وه، سره کمې ږیره وه، سره کمې خبرې کولې. دغسې ډېر کم کسانو پیدا شي چې یو چا سره کېني چې دا ته ماته لږ ووایه چې دا خپل ځان کې عملي کوم. الا ماشاءالله په سلو کې که چېرته یو کس سره پیدا شي هغه هم نه وي. نور ټول چې موږ ګورو کوم کارونه کوو، پلانکي خان څه وکړو، زموږ ملګرو پسې ګرځو، پلاني ملګري مې سره کوم کالي کړی زه هغسې کوم، پلاني ملګري مې سره کوم سر جوړ کړی دی زه هغسې جوړوم. خبره پوه شوې؟ پلاني سره کوم خولۍ په سر کړی زه هم هغسې کوم. بس ټول ملګری ښه وساتئ نو تاسو به په ښې لاره بوځئ. ځکه چې دغه ملګری دی چې ښه طرف جنت ته دې بیایي، دوزخ ته دې بیایي. ځکه مفید طالبین کې دا معقوله ده وایي ملګری چې دی سړی د خپل ملګري په دین وي. که چېرته ملګری نیک وي نو دی به هم نیک وي، که ملګری خراب وي نو دی به هم خراب وي. صحبت طالح ترى طالح کند، صحبت طالح ترى طالح کند، صحبت صالح ترى صالح کند. د نیکانو مجلس به دې نیک کی او د بدانو مجلس به تا بد کی. که چېرته د بدانو ملګرو سره کېناستې دي هماغه اخلاق او خویونه به تا کې اتومات راشي. که ته نه هم غواړې هغه اخلاق او خویونه به په تا کې راشي. او که د نیکانو صالحانو سره کېناستې دي نو که ته نه هم غواړې هغه اخلاق او خویونه تا ته انتقالېږي. د دې مثال علما کرام ورکوي د عطاري سره. یو عطار سره سړی کېني عطرونه خرڅوي، که ته هغه سره کېني تا ته که عطر هم نه وهي که نه تا ته هغه نه خوشبويي درځي. او د بدعمله سړي مثال د هغه ورکوي د اشپز. که د اشپز سره کېناستې که نه نو لوګي خو به که تور نه شي که نه لوګي خو به څه نسته در باندې در شي که نه بعضې وخت کې به دیګي سره لاس ولګېږي تور به شي. نو کوشش کوئ چې د عطاریانو او صالحانو نیکانو سره کېنئ. په دنیا کې نیکان ملګري پیدا کړئ. ملګري ښه دي سړی پیدا کړي، خو نیکان ملګري داسې نه چې خبره د شریعت نه خلافي، عمل د شریعت نه خلافي، جامع او اخلاق او کردار او د سر جوړول دا ټول د شریعت نه خلافي. نو ملګري پیدا کړئ، ښه ملګري. خبره پوه شوئ؟ د نبي علیه الصلاة والسلام چې څومره طریقې دي دا په ژوند کې راولئ. یو کتاب دی ځان ته پیدا کړئ، وړوکی کتاب دی، 100 صفحې دی، ما سره شته، سنت حبیب صلی الله علیه وسلم. دا د کتاب نوم دی سنت حبیب. سنت حبیب کتاب ځان ته پیدا کړئ. نو دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام یاره دا 40 ساعته زندگی چې مونږ تېروو دا پکې ټوله لیکلې ده. سحر نه واخله ان تر واپس بیا سحر راتلو پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کور مبارک کې به یې سره کوم کارونه کول، د بیبیانو سره به یې سره کوم اخلاق کول، د ماشومانو سره څه شی به یې استعمالول، کوم خوراک به یې خوښ و. دا چې ته ووایې کتاب کې، که ته نه هم غواړې ستا ذهن ته اتومات دا خبره که در یاده شي زما محبوب خو داسې کړو زه داسې به وکړم چې ته اوس مثال په دې ګیلاس په چپ لاس باندې ګیلاس وبس کړي دا ته در یاد شي. نبی علیه الصلاة والسلام خو دې نه منع کړو په ښي لاس به یې وبس کړه، ته په ښي لاس وبس کړه. دا ټول زندگی طریقه درته په دغه کتاب کې درښیي. نو کتاب دې پیدا یې کړئ ځان ته ښه، نو 40 ساعت زندگی مو انشاءالله برابر شي. خبره پوه شوئ؟